السلام علیکم ګران شاګردان ولادي وک چې روغ جوړ باسي. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم ټینسونه دي او خاص کر دوه ټینسونه دي. موضوع دا ده چې موږ څنګه د دې ټینسو فرق کولی سو، د پریزنټ انډیفینټ ټینس او کنټینیوس ټینس. اکثره وختونه چې زه تجربه لرم، اکثره وختونه شاګردان په دې کې غلطیانې کوي. پریزنټ انډیفینټ ټینس او پریزنټ کنټینیوس ټینس دا سره ګډوي. دا اوله جمله چې I go to school دا د پریزنټ انډیفینټ ده او I am going to school دا د پریزنټ کنټینیوس ده. موږ په دې کې څه پوښتنې کوو چې بیا به دغه جوابونه ورکوو چې دغه کوم غلطیان چې موږ کوو دا به موږ ختموو. نه زه به تاسو ته څه نښانیانې څه طریقه در وښیم، بیا تاسو په دې کې غلطۍ نشئ کولی. اکثره د بګنرز هغه اول شاګردان لومړني چې اوس یې نوي زده کړې شروع کړي د انګریزي ژبې ده په دې کې غلطي کوي. نو د دې څه مخکې چې سبق زه درته شروع کړم ویډیو لایک کوئ، کمنټ کوئ، په هغه کې جمله تبصره پوښتنه موږ ته مشوره راکوئ. او که چیرې د چینل ته لارې دا ویډیو ګورئ سبسکرایب یې کړئ چینل، او که د فیسبوک ته لارې ګورئ پیج فالو کړئ. نو راځو به دې ته. او د دې پوره تفصیلونه د پریزنټ انډیفینټ ټینس او کنټینیوس ټینس د دې جملې ویډیو شته پر چینل باندې تاسو کتلی شئ. پریزنټ انډیفینټ ټینس هم موږ په تفصیل ویلی دی او کنټینیوس هم. بیا هم یو وارې پر دې باندې غږیږو چې د دې دوو فرق څنګه کولی سو. نو اوس راځو به دې ته. I go to school زه سکول ته ځم. اوس که ته یې چاته ووایې چې دا څنګه دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی، څوک تاته ووایي چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی، ته به پوښتنه ځینې کوې چې د دې څه ثبوت دی چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. دی به نو تاته دا خبره کوي چې په دې کې اول فارم استعمال شوی دی. نو په دې کې بیا څوک ستاسې دا پوښتنه کوي، تر هغه وروسته دا پوښتنه کولی شئ چې په دې کې اول فارم استعمال شوی دی. نو اول فارم خو په ډېرو جملو کې استعمال شوی دی. اوس پر دویمه په ډېرو ټینسو کې استعمالیږي. د I am going to school په دې کې هم اول فارم استعمال شوی دی. اول فارم خو تاته در معلوم وي. هر ورب چې دی درې فارمه لري، فرست سیکنډ تھرډ فارم. نو که څوک ستاسې دا پوښتنه وکړي چې په دې کې اول فارم استعمال شوی دی، ته به ورته وایې چې اول فارم خو په ډېرو ټینسو کې استعمالیږي. یوه دا پوښتنه ده. بل څوک تاته وایي چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی، ته به وایې نښانې څه شي ده، دی به یې په دې کې انجي نشته. نو ته هغو ته دا ویلی سې چې دی ډېر ټینسونه زه در ښیم چې په هغه کې انجي نشته. مثلا I went to school زه سکول ته ولاړم، او he has gone to school دی سکول ته تللی دی. I will go to school دا رقم ډېر ټینسونه شته چې په هغه کې انجي نه دی استعمال شوی. نو دا پوښتنې ته دا غوڅه کولی شې. یا څوک ستاسې دا پوښتنه وکړي ته به څنګه جواب وایې؟ ته به دا ورته وایې چې په دې کې اول فارم دی او انجي نشته کې. دوې نښانۍ خو دا دي. درېیمه غټه نښانې دا ده د دې په ساده ټینس کې هیلپینګ ورب نشته. د اکثرو په ټینسو په ساده جمله کې ساده ټینس نه ساده جمله کې هیلپینګ ورب نشته. I go to school په دې کې هیلپینګ ورب نشته. د دې نښانې دا ده. نو څوک ستاسې دا پوښتنه کوي چې دا رقم ډېرې نورې جملې زه تاته درښودم چې په هغه کې په ساده ټینس کې په ساده جمله کې هیلپینګ ورب نشته. مثلا I went to school په دې کې خو په ساده جمله کې هیلپینګ ورب نشته. ته دا ورته ویلی شې سې دي چې په هغه کې هیلپینګ ورب نشته، په دې کې بیا دا دی اول فارم دی هیلپینګ ورب نشته کې، په هغه کې سیکنډ فارم دی. نو دا نښانۍ دي. دا رقم د پریزنټ کنټینیوس. اکثره خلک دا رقم جملې جوړوي. سټوډنټ چې زه تجربه لرم وایي I am go to school دا رقم جمله وایي I am go to school. ام د هغه بلې زمانې ده راواخلي، go to د دې ټینس ده کې نه انډیفینټ سي نه کنټینیوس سي، دواړې سره ګډې سي. نو دا نښانۍ دي. دا یې څه پوښتنې ولې. نو دا موږ جواب کړلی I am going to school زه سکول ته ځم. نو چې هغه د انډیفینټ ټینس نښانې دي زده کړلې، بیا د کنټینیوس ټینس بیا په خپله دا دویم چې ده دا کنټینیوس ټینس جمله ده. I am going to school زه ښوونځي ته روان یم. په دې کې دا is am are دا دی او اول فارم دی خو انجي دی. په اوله کې په هغه لوړه جمله کې د اول ټینس جمله ده، په هغه کې خو هم اول فارم دی خو د دې سره بیا انجي شته. هغه خو په هغه کې بیا هیلپینګ ورب نشته، په دې کې هیلپینګ ورب. دا د نن سبق ولو. مننه. تر بل ویډیو ښه وخت ولرئ. ویډیو ضرور سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. موږ دا رقم ویډیو سبقان تاسو ته
همیشه وایو. بیا به تاسو ته مخ ته راځي. الله حافظ.